د پښتو فلمونو اداکاره شهناز نن سبا د ژوند ورځې شپې په کوم حال کې تیروي او ژوند یې څومره سختو سره مخ دی. دوستانو که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ چې هغې نور خپل ژوند باره کې څه ویلي دي، ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ، ورسره د ګنټۍ نښه خامخا ووهئ. دوستانو د پښتو زاړه فلمونه په خپل وخت کې ډېر ښه او معیاري فلمونه وو چې په هغې کې داسې اداکارانو چې هر پښتون به ډېر زیات خوښول، لکه بدر منیر، اصف خان، طارق شاه، لیاقت میجر، نعمت سرخدي او داسې نور ډېر. په دغه کې یوه داسې اداکاره چې پښتونخوا سره تعلق لري چې نوم یې شهناز دی، د خپل دور یوه ښه او تکړه اداکاره وه چې اوس په پښتو فلمونو کې د مور اداکاري کوي. شهناز د خپل ژوند حالات څه داسې بیانوي او وایي چې زه کله د پښتو فلمونو طرف ته راتلم نو هغه ټایم هم پښتو فلمونو کې پنجابه وي او نشو کولی چې هغوی سم کار کړی وي، نو په دغه وجه زه دې فیلډ ته راغلم. شهناز وایي چې زه کله فلم ته راتلم نو بدر منیر زه شړلی هم وم چې ته توره یې او موږ سره کار نشي کولی. د هغې نه پس زه ډېره خفه لاړم، خو بیا زما یو ملګرې وه، هغې زه په څه طریقه فلم ته دننه کړم او کامیابه هم شوم. شهناز د اوسنۍ دور جینکو باره کې وویل چې پښتني اوس ځکه پښتو فلمونو ته نه راځي چې دې ماحول نه یریږي، ځکه زموږ په دور کې دومره ماحول خراب نه و او اوس فلم د دغه کار نه بغیر نه چلیږي، نو ځکه ټولې پنجابی وي. شهناز وایي چې زموږ حالات اوس ډېر خراب دي، نه خو فلم کې کار شته او نه داسې ډېر فلمونه جوړیږي لکه د مخکې په شان. اوس چېرته کال کې یو یا دوه فلم جوړ کړو نو په دغه ګزاره ګرانه ده. شهناز وویل چې موږ حکومت له ښه برابر ټیکس ورکوو، خو حکومت زموږ سره هیڅ مدد نه کوي. هغې د حکومت نه د مدد غوښتنه هم کړې ده او ویلي دي موږ له دې ماهانه تنخواه وټاکي، ځکه زموږ بله اسره نشته او په دې وخت کې زموږ مالي حالت د یو سوالګر نه هم خراب دی. ملګرو، دا د شهناز باره کې تازه معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل. که غواړئ دغسې معلومات تاسو سره وخت په وخت نور هم شریک کړو، هغې دپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې په لوی الله سپارم. د لوی الله په امان.